له ایران وروسته سعودي عربستان هم د افغانانو اعدامول پیل کړي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په برلین کې میشت د اروپا او سعودي د بشري حقوقو یوې ټولنې مسؤلانو ویلي چې په سعودي عربستان کې د بهرنیانو د اعدام شمیرې د تیرو کلونو په پرتله لوړې دي. سعودي عربستان په 2022 زیږدیز کال کې د نشه یي توکو د مجرمانو د اعدام 3 کلن بندیز پای ته ورساوه. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان په 2022 زیږدیز کال کې اتلانتیک ته ویلي وو چې له وژونکو او ډیرو ګواښمنو کسانو څخه پرته دوی د اعدام سزا له منځه وړې ده. ډیپلوماټان او فعالان وایي چې بهرني تورن مجرمان په محکمو کې له سختو خنډونو سره مخ وي او د محکمې اسنادو ته لاسرسی نه لري. جید باسیوني چې په منځني ختیځ کې د بیارغونې نادولتي ټولنې لپاره د اعدام سزا ضد مدافع وکیلانو مشري کوي ویلي چې د نشه یي توکو پرله پسې نیول د تاوتریخوالي دوره دوامداره کوي. نوموړي یادونه وکړه چې د اعدامونو ټول شمیر په کال کې له 300 څخه ډیر وو. باسیوني ویلي دا په سعودي عربستان کې د اعدام یو بېساری ناورین دی. د فرانس پریس رسنۍ د خبر له مخې سعودي عربستان په 2023 زیږدیز کال کې د 3 افغانانو په ګډون 100 بهرنیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري رسنۍ راپور ورکړی چې وروستی اعدام د خالي یاشنبې پر ورځ د نجران په جنوب لویدیځه سیمه کې د یو یمني وګړي وو چې د نشه یي توکو په قاچاق تورن وو. د سعودي عربستان د دولتي خبري رسنۍ د شمیرو له مخې تر دې دمه په 2023 زیږدیز کال کې 101 بهرنیان په دغه هیواد کې اعدام شوي دي. سږ کال په اعدام شوو بهرنیانو کې 21 د پاکستان، 20 د یمن، 14 د سوریې، 10 د نایجیریا، 9 د مصر، 8 د اردن او 9 د ایتوپیا هیوادونو وګړي دي. له سودان، هند او افغانستان څخه هم درې په دغه راپور کې د اعدام شوو افغانانو د هویت او د جرم د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.